السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو وکیل خان یم تاسو ته په خیر راغلی وایم د ډیوا ستورو په دې خبرونه کې نن تاسو بوزو د خیبر پختونخوا ثوابي ضلع ته ثوابي ضلع نو موږ سره هم دغه ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر ګوهر صاحب ګوهر علي خان صاحب را سره هم د سکایپ په لیکا په دې خبرونه کې ملموي د خبرونه په دویمه برخه کې به موږ تاسو ملغاو د تراکي فیملی مشر یا چې کوم د بلند خان صاحب سره بلند خان صاحب هغه تند چې د چا پوره کورونې ته چې کرونا وایرس لګیدل دي هغه تاسو د پاره یو پیغام لري خو په لومړی برخه کې مونږ خبرې اترې کوو د اي ډي سي یا اډیشنل ډیپټي کمشنر ثوابي ګوهر علي خان صاحب سره دا وخت د سکایپ په لیکه مونږ سره په دې خبرونه په دې مرکه کې ملما شوی دی تاسو د پاره تاسو خبرې اترې به سره کوو دا وخت را سره دی ګوهر علي خان صاحب په خیر راغلی ستړي مشه السلام علیکم جی وکیل صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو ماته دعوت راکړه پروګرام ته او تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه سر مننه تاسو کو ګوهر علي خان صاحب دا وخت هم ډیوټي په ډیوټي باندې په پاکستان کې دا وخت شوی دی تقریبا 14 منټه د پاسه 10 بجې ګوهر صاحب اوس هم په ډیوټي باندې دی او د خپل خلکو د خپل لس خدمت کوي دا راته وای په د کرونا لحاظ سره په ثوابي ضلع کې ویل کیږي چې لګیا د ثوابي ضلع لګیا د داسې مثالونه ورکړي کیږي چې داسې ښکاری چې ثوابي د چین د ووخان ښار په شان زیات کیسونه ولري داسې ویل کیږي چې ثوابي د امریکا د نیویارک ښار په شان زیات کیسونه ولري تاسو سره چې کوم فیکس اند فیګرز دي څومره کیسونه سره دا وخت په ثوابي کې څومره مرګ جوړ لشي د کرونا وایرس نه ګوهر علي خان صاحب سر دی وخت ثوابي کې موږ سره ټوټل چې سسپیکټډ کیسونه هغه 712 چې په 712 کیسز کې سر موږ دا غي چې کوم ټیسټ موږ ټیسټ کړل دي نو پای کې 116 او په موږ ته هغه رزلټ نه راغله او 388 سر په کې نیگیټیو دي او انکلوسیو چې کوم ته چې ټیسټ هغه نه نیگیټیو نه پازیټیو دي نه نو دي بلکې نه دي او پازیټیو کیسز سر موږ سره 200 دي 200 دي سر موږ سره دی وخت کې سر په 200 کې موږ سره چې کوم دی هغه اکټیو چې دی وخت کې پاتې دغه 15 دي او سر 102 کیسز چې موږ سره تکور شوی دي سر او ډټ چې زمونږ صحابه کې کم زمونږ په سر پرسنټ باندې هغه 12 دي اوس پر 12 شوی دي سر په دا سره زمونږ هغه کیسز چې کوم دا ډټ چې موږ 12 یادو دا چې په صحابه کې کم کسان اډمټ یا کم د ټیسټونه موږ په صحابه کې کړی دي کم ریپورت کم کسان سر په نور اوټ اف جی سر اوټ اف ډسټرکټ چې کوم ډټ شوی نه هغه 41 شوی کې سر یو سل ویخ جوړي خو زه دې ځکه دا تاسو کول غواړم جی ګوهر صاحب دا تاسو کول غواړم ګراوند ریالټي پس مکه چې کوم حقایق دي کوم حقیقت دی هغه تاسو د شمیرونه بدل ښکاری سو وجره ګوهر صاحب تاسو چې کوم نن تاسو چې کوم شمیري تاسو کوګوري ما خو چې په لوکل سطح په خبريالانو سره خبرې کیږي نو ویل کیږي چې په هر کور کې یو دوا درې کسان پراته دي په تبه پراته دي ټوخي باندې پراته دي علامات ټول چې کوم نه د کرونی دي استاد شمیري ډېر کم دي دا سو وجره سر اصل کې اکچولی ایشو دارا چې زیات تر خلک د مرز پټي په هغه باندې یو کس داسې می چې هغه ته ساين سمټم ډیولپ شي کوم چې موږ نه خني وایو هغه په چا کې ډیولپ شي مينو هغه ته موږ دا ریکوست په هغه باندې چې هغه ځان مطلب د جو پر ډاکټر ته سکرینینګ وشي او هغه هوم آیسولیشن کې اوسه خو چې کومه سم پتی وته زیات تر سره خلک داسې دي چې هغه مونږ ته نشاندهي وشي بیا موږ ورسره سره او موږ هغه په اول اګریکو په دې خبره باندې چې هسپتال ته تاسو ضروري دي چې موږ چیک اپ کوو تاسو ټیسټ کوم دی موږ سامپلینګ کوو نو سره زیات تر خلک داسې چې هغه لکټن دي هغه هسپتال ته بالکل نه واړي کسه بیماری ورته یم کذا مطلب عام فلو ورته یا مطلب د کورونا مطلب د ساين سمپټم ډیولپ کیږي ورته هسپتال د ټول څه تیار نه دي زیات تر خلک په کورونه کې تقریبا تاسو کوم خبره کوي موږ ته کوم ریپورټس سنا لازم ته دا غینه دا اندازه موږ لکو چې سکورونه کې لکه موږ بل یو کیس دوه داسې چې هغه موږ کورونه کسان په زور بوتلي دي بلکې موږ غوي کنوینس کو غوي نه کنوینس کېدل بیا موږ ایز ا فورس په دغه چې کوم موږ هسپتال ته غړي شپ کړی دي ټول ایریا موږ چې کوم نه هغه موږ لاک ډاون کړی موږ 110 کو لاک ډاون کړی په ایریا کې چې یو کور کې چې کوم نه په دغه پسې سلور کسان په یو کور کې وپات شو افغان او هغه کیس څنګه سلور کیسونه تاسو واجی تاسو او بخې ګوهر صاحب زه غواړم تاسو نه ډیر تاسو دا خبر ډیر اول خو زه غواړم چې تاسو په ثوابه خلک یا دغه علاقې خلک تاسو ویني تاسو کله کوم ته معمولی وایګم تاسو په ډیوټي باندې خپل دفتر کې زه غواړم چې لږ ته ماسک ته کول شي کول غواړم او تاسو ته اجازه وي او تاسو غواړئ خپل ځان سکی ورګن موږ تاسو کې پروینشل ګورنمنت منډیټ د ماسک کو افیسز کې بهر کو سره بهر تاسو لپاره الیکشن حکم بیا
بیا زه چونکې زه د ګورنمنت سرونټ یم نو ماته اجازه نشته نو سر تاسو نه معذرت کوم خپل ماسو بیا نه پوي وي ډي سي صاحب تاسو پوي تاسو بالکل تاسو پوره اجازه تاسو خپل ماس برا کول شي دا ګوهر علي خان صاحب موږ سره دا وخت اسکایپ لیک په د خیبر پختونخوا ثوابه ضلع نه دا وخت اسکایپ لیک ملمه دی تاسو ته ثوابه حال وای ثوابه هغه ضلع د خیبر پختونخوا چیرته ډیر زیات کیسونه ویل کیږي دا سي راپورونه دي ځنې خبريالان او ځنې راپورونه وای چې په هر کور کې 2-3 کسان چې کم دینو په کرونا وایرس باندې اخته پراته دي تاسو خبر وکړه ګوهر علي خان صاحب چې خلک یره ترخه ډیره ده دا یره ترخه خوره کړی چا ده چې خلک هسپتالونو ته نزي ولې سو وجره خلک دا وی چې هسپتال کې ولستنی وکي دغه لړ کې تاسو حکومت تاسو چې کوم د ځای انتظامیه څه کوي چې خلکو ته آگاهي ورکړي چې داسې هسپتال کې څه نشته یو ډاکټر به 100 کسان وجني چې کوجل غواړي کنه 100 کسان دغه یره ختمول لپاره چې تاسو څه کوي دا څه حل لري کوي اصل کې ایشو دا چې موږ به دا وایو چې زمونږ د خلکو خپل یو کنسپټ ډیولپ کیږي په سيزونو باندې دا نه مخکې کړه پولیو خبره موږ په پولیو کې د خلکو خپل یو کنسپټ ډیولپ دی په نورو سيزونو کې ارسیست چې کوم دی د شک په نظر باندې ګوري دا سر یو واقعیا به تاسو پرون زمونږ په باچا خان هسپتال کې میټینګ ډاکټر صاحب ته وکړ سره غلو چې دا والد صاحب د جیل نه راوځي چې هغه ته دا سفارش کوي چې زما والد صاحب په کورونا کې ماچو نو ډاکټر صاحب ورته وی چې لکه کورونا کې اچول خو زمانه خپل ټیسټ کار دغه ټیسټ هغه پازیټیو راغی خو کورونا کې وی ټیسټ نیگیټیو راغی نو مطلب دا چې هغه د بیماری نشته سر د خلکو مای چې یو عجیب غونډه کنسپټ ډیولپ کیږي په خپل باندې چې هغه د خپل ځان داسې آیډیاز جوړي آیډیا ډیولپ کیږي چې په خپل باندې سوچ کی سيزونو ته او شک په نظر باندې ګوري ورته نو زه خو هم لکه هغه د دې وجه نه موږ غټ نقصان طرف ته روان تاسو وینئ چې زمونږ چې کوم نه د کیسز ریشو چې کوم دا غته زیاته په تیزه سره روانه ده نو وجه دا چې خلک د سيزونو ته اهمیت نه ورکړي کوم چې موږ اویرنس کمپاین چې لو کوم چې ته خبره کو نو هغه ته زمون خبره ته هغه مطلب دا چې د شک په نظر باندې ګوري ایشو به دا جوړيږي یا کوم میتس چې کوم نه ډیولپ شي یا د تاسو خبره څنګه وکړه واقعي دا یو نیم کس پکې دا خبرم کې چې ځان نشه مې بشدا ابي هر کس په کرونا کې چې یو هر کس په دا کې چې چون کې ما دا ستاسو وختي خبره وکړه چې موږ 712 کیسز چې کوم دي زموږ په سوابه کې سسپیکټډ چې موږ کم کړی دي نو پای کې ټو راغلي 388 په نیگیټیو راغلي 199 کیسز 200 سره پازیټیو راغلي دي صحیح ده اوس دې کې دا خبره کول غواړم زه غواړم چې د اولس د غیر ختم شي وسره مطلب تاسو دا تاسو کول غواړم تاسو د حکومت سرکاري افسر یې تاسو او د شانتي او په اعلی عہده باندې او تاسو په دې کې خپل رول پوره لوبوي زه راځم دې تاسو دا تاسو کول غواړم مثال په توګه په ثوابه کې زه به مثال د ثوابه واخلم تاسو دغه ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر یې تاسو نو یو تن دی وغه ته کرونا دا وغه لړ ټیسټ یو کو دا ټیسټ پازیټیو راغی هغه سره دا یاره د اوس مثال په توګه یو تن دی هغه ته کرونا دا سیمټم علامات ټول د کرونی دي خو هغه هسپتال ته دینه زما په کوارنټین مرکز کې واچي او کوم کوارنټین مرکز یا چې کوم دي سره ایسولیشن وارډ دی کلمات چې کله نه مړ کېږم نو مړ بشم تاسو هغه خلک تاسو غواړي چې په کور کې ځان ایسولیشن کې وساتي یغه ته د اجازه ورکوي حکومت د اجازه ورکړي که ځان جلا ساتل غواړي د خلکو نه کنه خامخا په دغه مرکزونو کې پاتې کیږي زمونږ د کیپی خیبر پختونخوا حکومت پالیسی دا جوړه کړې ده ها چې یو کس هوم ایسولیشن غواړي په کور کې ځان ایسولیټ کولی شي خو صرف ایشو دا چې دا کور کې دومره سپیس موجودي چې هغه مطلب په ځان له کمره کې پاتې کېدی شي نور کسان هغه ځان چې کمره کې دا کولی شي چې تاسو سره پته ده چې بیماری نیچر داسې دی د نور خلکو نه لري واجب ده اصل دي زمونږ سر زیات خلک کوم دي نو منګه پریفر کو هوم ایسولیشن ځکه چې سر هغه ته د خپل کور ما یو انوایرنمنت کې اوسېږي د هسپټل د انوایرنمنت نغي بهري سر پای کې به زموږ پالیسی دا ده زمونږ د کوم د ضلع ډسټریکټ هیلث افیسر دی سر داغه نه موږ ډیلی راپورټ غواړو پای کې چې موږ ته د اړ یو پیشنټ چې کوم دی داغه انفارمیشن راکړي چې د آی سی یو ته ضرورت شته چې ته لیګل غواړي نه لیګل غواړي هغه سټیبل دی که سټیبل نه دی سر هغه کنټینیو سټیبلی نه سر په کور کې پاتې شوی دي سر زموږ زیات مریضان چې کوم دي نه په کورونو کې روغ شوي دي هغه ټیسټ موږ په کور کې واپس کړی دی کور کې هغه نیگیټیو راغلی دی هغه کور نه چې کوم دی هغه موږ ډی کوارنټاین کړی زیاتره کې سره موږ اوس داسې روان دي موږ هسپتال سره موږ هم نه ریفر کوو موږ نه ریفر کوو چې کله هغه ته مطلب د سیستم کې ریسپیریټری سیستم کې هغه د مسله پیدا کیږي چې ساه غوښتو کې تکلیف پیدا شي هغه ته اکسیجن سر پکاري وینټ باندې وکړي چې وینټ باندې کله پیشنټ پکاري موږ هسپتال ته ریفر کوو ها وینټ مطلب دا چې د مصنوعي ساه غستلو ضرورت ته پیدا شي د کرونا وایرس کې ساه بندي ډیره زیاته چې کم نه د ډیر ژوندونه اخلي او په دې کې چې کم نه وینټیلیټر بیا ډیر مهم رول لوبوي کدا تاسو کومه ثوابه او بیا دغه شانتي خصوصا تاسو ثوابه اډیشنل ډیپټي کمشنر یا تاسو څومره تیار ده مطلب دا چې کم نه وینټیلیټر وسره سودي دا وخت هسپتال کې وسره بیډونه څومره دي دغه سہولتونه شته کنه سر د وخت په هسپتال کې چې موږ سره د سوابه کیپاسټي نه هغه موږ سره 20 بیډ پیج دیو کې های ډیپندنس یونټ موږ وایو
او سره 16 وینټیلیټر چې کوم موږ سره د وخت فنکشن حالت کې دي 16 کې چې کوم دي نو شپږ بل دا سره 14 موږ سره په چالو حالت کې مطلب چې هغه فنکشن دي موږ سره دا مطلب کافی دي تاسو غنئ ثواب چې کوم آبادی دا او بیا چې کوم حساب تاسو غوښتل کوو چې دا کافی دي تاسو کنه د حکومت نه نور تاسو ته اعلی چارواکو نه حکامو نه تاسو غوښتنه شته چې نور هم د تدرکی سر الریډي موږ په دې سره باندې چې کوم دنو مخکنه سر روان دي او سر چونکه دی وخت خو لافل هر سر ضرورت نه راغلی موږ دا اوس په ټول فنکشن شي یو من دي کله یو شي کله دوه زمونږ شي او زیاتره دی وخت چې کوم موجوده حالت سره زمونږ یو فنکشن مطلب د یو پیشنټ هم ضرورت نشته د ایسولمنت ضرورت نشته سر کله نه کله ضرورت پیدا شي یو یا دوه پیدا کړي شي او سر موږ نورم ډیماند کړی چې کوم د ډیسټریکټ آبادی زمونږ چې کوم ولستا کو پاسره لاري مناسب چې کوم موږ ډیماند کړی دی زمونږ خپل سلامه پولی اکټیو کوجه مطلب دا الله دې نه کې کړه مسله لګه موږ ته نور سیوا کیږي یا موږ ته ضرورت زیات پیدا کړي شي چې موږ ته پولی اکټیو کی سر سو کوارنټین مرکز یې سره کوارنټین چې کوم تاسو کوم خلک پکې ایسولیشن وارډ مطلب یو وارډونه شي په هسپتال کې بل کوارنټین مرکز د سرشتي په ثوابه کې کنه ثوابه کې زمونږ درې کوارنټین سنټر دي سر موږ یو پټوپیت حاصل کړي سر شغه 30 بیډډ دی د 30 بسترو دی بل سر موږ سره په ثواب یونیورسيټي کې سر د 62 بیډ چې کوم نه په ثواب یونیورسيټي کې لاهور موږ سره امبار ټشن سره او سر موږ سره په کرنشیر کې ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج چې کوم نه الته موږ سره سر 40 بیډ چې کوم نه موږ سره دی باقي سر موږ سره نور داسې سر په سټاند بای پوزیشن کې چې موږ نورم جوړ شو او چې موږ سره اوس پالیسی داسې چې هوم ایسولیشن راغلی ده د کوارنټین سره ضرورت چې کوم موږ په فیملی شپ کول یا چې کوم موږ سسپیکټډ دغه په کول نه سر دغه تقریبا اوس ضرورت پیدا کیږي موږ سره ها ضرورت نه پیدا کیږي صحیح ده سم ده او اسی اندازتن دی وخت په دغه کوارنټین مرکزو کې سوچته پکې غنښت پکې مطلب دا بس خالی پراته دي نه سر خالی پراته دي صحیح یو قسم نشته صحیح زیاتره کیسونه په ثوابه کې کم زینو کې دي تاسو سره کوم معلومات سر چې موږ رانډملی چې موږ کړی نو رزلټ موږ سره دی وخت کې موږ به زیات افیکټډ د پدې سره باندې رزلټ تحصیل یاد ډیت چې کوم اوسه پورې الته 18 ډیت شوی دي په مختلفو ځایونو چې کوم ډیت سم راغلي دي او الته د کیسز چې کوم دی نو په لحاظ سره سر موږ ایز ا کمپیریټیولی واخلو نو 55% جوړیږي سر دا نور تاسو کمپیر کو سر موږ دا غیر ټیسټ چې کوم دی نو هغه موږ د کاری کې د وګورو نو باقي سر جوړیږي 16% تحصیلونه او رزلټ جوړیږي 55% سر پر رزلټ کې تاسو وایي چې کوم کیسونه دي نو مطلب ډیر زیات رزلټ حاصل کیو دغه کې تاسو نور تحصیلونو سره کمپیریزن یا موازنه وکړي نو دا جوړیږي 55% مطلب دا د نور تحصیلونو په نسبت باندې دغه کیسونه زیات دي ټیسټونه چې موږ کړی سر دا غي چې موږ راځو واخلو پای به حساب باندې خبره کوو سر خا دا کم ټیسټونه چې تاسو کوم چې کوم تاسو د کرونا ټیسټونه کړی خو دا اوس کدی خبره دا کوم چې بیا کوم لاک ډاون تاسو لګولې دي حکومت لګولې دي پاغه باندې عمل پرې دوه نه راځي خلک دا ګیله کوي چې کوم خلک چې کوم دنه یو دوه درې کسه هغه احتیاط کول غواړي نو غیر چا پیره خلک ویني چې په لاک ډاون که سمارټ لاک ډاون دی او که عام لاک ډاون دی او کم لاک ډاون هم دی پاغه عمل نه کې بازارونه ډک پراته دي په دې لړ کې تاسو څه کوي خلکو ته آگاهي سور کوي پوهه کې مطلب تاسو خو لاک ډاون ختم کړئ سمارټ لاک ډاون نو مور کړی حکومت وته چې سمارټ لاک ډاون مطلب دا دی چې خپل احتیاط وکړئ دا نن تاسو په خپل دفتر کې ناسي تاسو ماسک لګولې دي خپل حفاظت کوي خپل خیال ساتي که څه هم تاسو په فرنٹ لاین باندې د کرونا وایرس پر ضد خو بیا هم خلکو ته چې کوم نه خلک لاک ډاون باندې عمل نه کوي په دې لړ کې بیا تاسو کوي بهر څه مسله زمونږ د اویرنس مسله زمونږ د خلکو دارا چې موږ سومرم کمپاین سلو موږ سره د عام خلکو باندې سره په موږ سره بل چې کوم ټایګر فورس د په ذریعہ باندې سره ټیم ایس چې کوم دي علما کرام چې دي په ذریعہ موږ سره مختلفو اویرنس کمپاین چلولې سره اوسه په لګیا چلو او سره ایشو دارا چې ماسک سره مال ګولې دي نو زما زخ په سر خپل احتیاط کوم خو د دې زما مې به چې ما کې زین انفیکټډ ما او ساينس سمټم نشو کوم نه غني خانه ما کې نخ کار کیږي سر زمانه بل څه تکلیف جوړې دي شي خپل باندې کسر زنه دا کې ګمانو د کسر که سپوز ما تاسو وی کړه ما کې نه خانه موجوده نشته زغه اسمپټومټیک ما نو سر ماته خو د نور خلکو تکلیف جوړ خلکو ته تکلیف زور کولای شم په کار سره دا چې ماسک ز خپل ځان لپاره کوم چې دا ماته ضرورت نشته زنه یې کوم زما ایمان زمونږ د خلکو زمونږ ایمان مضبوط دی سر په کار چې موږ بل خلکو ته تکلیف ورنکو بل کس چې بل قسم موږ دا غنه بل نو سر ماسک او سر اوس منډیټری موږ ګرځولې او حکومت خبر پښتونخوا چې کنده بغیر د ماسک سرویسز هم نه ورکي او سر بیا زمونږ خلک چې کوم دینو پاغي باندې دومره سره سیریس نه دي بارکه زیاتره بازارونو کې سر موږ خو کارویم کو لګیای می سر چونکه سر الکس خو په ارزه کې کوم نه انګیج کېدی شي چې موږ سر نور څه تم ګورو او په دای پسې دا شی زیاده موږ ریګولیټری کم فنکشنز دی پای تم ګورو نورم بلا سر ایشوز دی هغه ټول کتل والی
نو سر خلکو له خپل پکار دي چې د دې سیریسنس کوم نه هغه ریالایز کی سر او د حالاتو ته وګوري سر ټول ملک ټول دنیا کې مسله ده او چې دین ته وګوري چې بیماری موجود ده سر زمون خو ځکه د بیماری اکثر خلک وې د بیماری ورشته هم خلکو دا کنسپټ هم دي اوس په موږ په دې باندې سره غوږی چې کنوینس نکړو شو تاسو په دې باندې کنوینس نکړو چې خلکو دا وایي چې د بیماری دا یو حقیقت دی دا یوازې په پاکستان کې نه یوازې په ثوابه کې نه یوازې چې کم دین په رزلټ تاثیر کې نه په ټول زینو کې دا رزلټ تاثیر کې کیسونه ولډیر دی او کم دین دغه شانتي او کم خلک چې نه مني بیا دې تر اعظم ځنی خلک دي دا غي ما ویناګانې اوریدلې دي او هغه خلک دي چې هغه لاوډ سپیکر استعمالي او هم په دغه ثوابه کې استعمالي دا سیمه کسان اوریدلي چې هغه خلکو ته وایي چې دا کرونا څخه غب شپ دی هغه خلک چې کوم لاوډ سپیکر استعمال دغه پر تاسو بیا قانوني کاروایی سدا سوي کنه اول ته دا وای سرداسي په خو د داسې خلکو خلاف سره کاروایی نه دا کړی او سر نه داسې موږ سره افیشل راپور شي څنګه راغلي دي او سر کم کسان چې مطلب داسې چې هغه په ذهن کې څه شکو په شو پادو سره موږ خپل ډاکټرونو ټیم سره موږ د هغه سره میټینګز کوي دي موږ لګلي دي او سره هغه ته موږ ریالایز کړی چې دا بیماری هم موجود ده او دا شته دی سر بیا په خپل باندې هغه منلي دی بیا سر هغه چې کوم ځای موږ سره پای کې موږ هیلپ اوټ کړی می په مختلفو ځایونو کې سر بیا دا سره سو کیسز راغلي به هغه باندې چې موږ څه قانوني کاروایی د خلاف نه کړی خو بل سره میټینګز کړی دي او موږ میټینګز سره لکه مختلف مکاتب فکر خلکو سره کو لګیاوي سره لکه کم کس سره ټیچرانو سره سره علماء کرام سره ټریډ یونین سره بازار چې کوم زمونږ سره کسان دي دکانداران دي زمونږ نور زمونږ چې کوم زونه بایګان دي سره لکه په ځای په سوشل میډیا باندې سره په فیسبوک باندې یا په مثلا نور چې کوم زمونږ میډیم یو سکول شو سره زیات نه زیات په پمفلیټو په شکل کې سره د بلبورډ په شکل کې سره موږ اویر کو خلک او سر چونکه سر زمونږ علاقې داسې ټریډیشنل غونډې علاقې دي دا ایشوز پکې خامخا سر ریسکیږي او د خلکو طرف نه سره مسلې موجود دي سر مسلې موجود وي دا د کرونا خبره شوې دا تاسو ټول خبرې وکړې چې سونه موبایل تاسو چې کوم خالي زلي دی هغه تاسو کوي دا وخت د پېټرول ډېر مسله ده دغه ته خلک ډېر کم ګیلې کوي لګیا دي سره روان دي په دې لړ کې دارت لګوي خصوصا ګورنمنت څخه دریز دی دغه ته چې کم خلک ځنې خلک چې خلکو ذخیره کړی دي په پېټرول په بیا دا هم ویل کیږي چې په ثوابه او بنیر کې چې کم دین دوه پېټرول پمپ کولو پرتی دی او دوه پېټرول پمپ د چا دي چې هغه چې کم دین یو د عیسوي مذهب منون کړي دغه پېټرول پمپ ته بل د هندو مذهب منون کړي نو ټول خلکو پېټرول پمپ بند کړي دا څومره حقیقت لري دارت لګوي سر د کله چې سر یکم جون سره دا ایشو لکه پیدا شوی سره په موږ کې نه په ثوابه کې نه سره ټول پروینس کې سره په ټول ملک کې نو سر په هغه باندې موږ لګیا خو سر ایشو سر دا چې د ډیماند او سپلای هغه مسله ده منځ کې د چې کوم زمون کمپنیز دي سر هغه ته ایشو په پیدا شوی ماته خو سر د پالیسي لیول څخه پته نشته دی خو سر هغه ته سپلای په ټایم باندې سر نه کیږي او سر چې کوم په پمپونو ته سپلای کیږي نو سر هغه پمپونه کم دي بیا په سر زمون د خلکو یو سای کې داسم دا چې یو سیز مونږه د سکمه مخصوص شي نو دا سر مونږ ته ډیر زیات پکار شي هغه مونږ هغه د وړو مثال واخلو یا د پېټرول مثال واخلو دا که سر د چا لیټر پکار نه هغه ته 15 او 20 لیټر پکاري دا سر مونږ ته په مختلفو سيزونو کې مونږ په سي چې کوم نو سيزونو د وړي پای کې مونږ ته پکار شي مونږه گاډي پکار شي دا پرون سر بازار کې زغپل پېټرول پمپونو ما وزټ کاو دا سر ما کسان ته وجه تاسو لګا څه ضرورت تاسو بهر ولې لاک ډاون کې تاسو بهر راوتی دا سره یقینو کې 90% تاسو جواب نو چې بهر ولې راوته ما لکه بدل د یوزلس بغیر ضرورت نه بهر ګرځیدل چې کوم دینو دام سر لگا په کار نه چې مونږ ته پته چې پېټرول شارټیج دی یا پېټرول نه ملاويږي یا په ګرانه ملاويږي یا څه مسله ده دوه ورځې خو لاک ډاون دی مکمل مله چې بازارونه مونږ بند کړی دي صرف ضروري چې کوم دکانونه مونږ کولاو پرې خېدي سر خلکو د بار ګرځیدو مطلب سره یو کس سره او زیاتره سره ماشومان چې دغه ایج کم نه لکه کم ایج والا موټرسایکل چې ما په نو کې په پام کې تقریبا 100 موټرسایکل والا کسان ولاړو یا به مور دن 100 بوس ایله بزیاتو او سر ټول چې کوم هغه ینګ ایج والا کسانو چې لکه موږ ځانم چې په سکار پس لاودي تین چار کسان سره ما خبره تر وکړه چې ما سکار د بازار په سره فار راغلی مې ضرورت خلکو نشته بالکل نشته دا نه چې ضرورت خلکو نشته او سر زیات تر پکې داس کسان هم دي چې بغیر ضرورت نه سر بازار ته راوتل او په دې وخت کې سر د پېټرول او سر چې کوم نه انسان سره 15 بوتل هم سر لاس کې نیولي گاډي هم سره موجودي نو سر زموږ په شاټر کې زموږ یو سیس بیډر پکاره واقعي ایشو شته دا خبره تاسو بالکل ټیک ده
اسې موږ سره راوتی د تاسو ثوابه ثوابه کې تاسو وایي چې اسې راوتی ماشومان اسې راوتی خلک د تن روټۍ خوري او مشر خبره وي چې کم نه وي د تن روټۍ خوري وګینی وی خوري نو دا بار ګرځیدل د تن ګرځیدل دا هم دې شي د تن راوتی دا خبره تاسو بالکل ټیک ده چې ځینې انسان ضرورت نه دی اوسې زه بهرحال بیا موږ سره ثوابه کې په پمپونو کې سره شل کمپنی چې کوم دا موږ سره دغه پټرول پمپ سره موجود دي 10000 لیټر سره سپلای نه مې ته شوی دا په نومو سره شوی وا کالټکس سره سپلای کیږي په خپل لغمانه لکه سره پرونه چې دوه پمپونو سره دا خبره وکړه چې دا غوي ډیلی ډیماند باندې کړ سره 2000 لیټر په سره پرونه غوي 10000 لیټر چې کوم دی وکړي دي دا سپلای 10000 لیټر شوی دا لکه غوي چې موږ ډیلی روټین کې موږ 2000 لیټر راغړو موږ پکې پاتې کیږي په چون کې ما وی اوس چې کوم د حالت جوړ شوی دي چې 10000 لیټر غسل سره چې کوم نه په یو سکندو کې خرڅيږي هغه به چې بس دا خبره خلکو سره راځي چې بیا سبا تیل نه ملاسي ټینګ ډا کوي کنه اوس دې تر اعظم یو تاسو د کرونی سره بل کول غواړم بیا یو تاسو نه کول غواړم تاسو په ډیوټي باندې هم یې تاسو دی وخت کې کم نه زه تاسو ډیر وخت نور نه نیسل غواړم کوم وخت چې ما تاسو ناغست غالډي پوره شوی دی یو تاسو دا کول غواړم چې په ثوابه کې د کرونی له سره حالات چې کوم روان دي دا نور خرابيږي ځای انتظامیه ځای حکومت دا د سمره تیار دي سر منګه څومره چې زمونږ خپل سر لکه موږ چې هومورک چې کوم سره خو برابر دی ورته او چې موږ سر منګه کوآپریشن د خلکو چې موږ سره نینو د حکومت زیات اقدامات سره کامیابی کې د خلکو کوآپریشن سره د خلکو اون چې موجود دي د خلکو موږ ارسونه سر پیاده وکړو دغه وکړو چې د خلکو تعاون موجود نه سر مطلب هغه رزلټ به موږ ته پوره نه ملایږي سر رزلټ باندې نو موږ د خلکو نه سر غواړو چې هغه سره په دې سره کې تعاون وکړي سر په کار انځکه چې سر دغه د فائدې لپاره د دغه د صحت خبره ده سر ګورنمنت چې کوم دنه اده کار چې کی کامیابی د خلکو په لاس کې دي د خلکو په لاس کې کومه زیات تر جوړ کو موږ سونه جوړو خو چې خلک تعاون نه کوي نو سر دغه کامیابی کې بلکې کامیاب به پوره کامیاب بني پوره به کامیاب بني سر د خلکو په خپل د خلکو مرسته ډیره ضروری ده دا ډیره مهمه خبره تاسو وکړه چې خلک د حکومت سره مرسته وکړي او د حکومت خبرې ته غوږ کړي حکومت د خپل وسایلو د نن چې تاسو کوم هدایت درکوي که تاسو چې په یو ځای کې په 15 میله پی غنټې پر رفتار سره ځه نو حکومت دا اندازه لګولې ده چې 15 میله د پی غنټې رفتار سره تاسو کوي چې سړک داسې ده چې په هغه باندې د 15 میله سیوا سپیډ کینو کې دي چې اکسیډنټ وکړي سر دې پکې بچ نشي نو حکومت د اندازونو خبرې نه کوي هغه د حقیقت نه چې کوم حقیقت وي کوم فیکټس اند فیګرز وي هغه نه خبرې کوي د حکومت خبرې ته غوږ نیول دا ډیره ضروری ده او حکومت تاسو ته چې کوم خبره کوي نو هغه د خپل وسایلو د ننه مثال په پښتو کې مثال هغه دی چې حکومت د خپل صادر سره پیغوزوي تاسو ته هغه شانتي وي هغه پښتو هغه متل د دې تر اعظم اخیری پښتنه دار په ثوابه کې دین علاوه د کرونې نه علاوه د نور سستونزي سم مسلې دي دغه چې تاسو سره مخ یې دا وخت په موجوده حالاتو سر با مونږ په دې وخت کې سټول په زیاتره فوکس په دې سيزونو باندې چې کوم د عالمي وباره د دې مخنیوي کو زیات نه زیات کوشش دا وکړو چې موږ د دې نه زیات خلک بچو سر موږ ته ثوابه کې ټول لغټي ایشوز هم تک دي چې د خلکو آگاهي چې کوم د سر د هغه په خلک په دې په ځل باندې پوهه کول چې دي او سر هغه د یو بل نه ریواله راوستل چې دي کوم چې زمونږ د حکومت پالیسی دا چې کوم موږ د ایسوپی وایو کوم چې پروتوکول لري لپاره په دکانونو کې په بازارونو کې سر زیات تر زمونږ ټایم هم تاسو زونه اخلي زمونږ زیات سره چې کوم انرژي د سره ځای کېږي په غوښتنه باندې چې موږ خلک ټول په دکانونو پسې په بازارونو پسې خلکو پسې د ستنو کې ګرځو او په دې باندې دا کوو سره بل تاسو څنګه ورو د واقع د تیلو بحران چې کوم جوړ شوی دی سره مطلب دا چې ورځ دې خبره ده ان شاء الله سبا پور به خبره حالت بالکل ټیک ټاکي دا سره موږ یو غټ ایشو ده بل سر دی وخت چې کوم دینو په صحابه کې سر مختلف وړي چې کوم دینو سماجی خبرې کېدې شي سره چې هغه دومره سر د فوکس نه دی خو سر پای باندې زمونږ چې کوم دینو خپل توجه یې طرف او سر مهنګایم په کې کله کله سره مطلب دا شي مصنوعي تر باندې جوړیږي د خلاف کاروي کول چې کوم دینو مهنګاي د مصنوعي مهنګاي چې جوړیږي دا دکانداران د خپل خود سره ریټونه چې جوړي په دې کې بیا دا څومره ولوي چیلنج دی سر وخت سره خبرې کله مطلب رمضان په رمضان کې بس زینو چې کنه یو سیز بل یو سیز په کله په هر دغه لکه موږ چې لیمن ریډ پلاس دا شو یا بنور د سيزونو وخت به چې کوم دغه کېدا چونکه سر هغه باندې زمونږ پوره نظر دی او کم کسان چې سر هغه سر وایلیشن کړی دی چې دا خلاف ورزي کړی سره ته موږ پوره سزا ورکړی ده او دا څه که زمونږ نه پاتې شوی چې هغه موږ ټچ کړی انګیج کړی سر نه دی سم ده سیده نو سر زمونږ خپل سيزونه باندې نظر دی سر او خو سر به زبدا ریکوست بیا خلکو ته کوم چې سر د خلکو د تعاون او مسنه بغیر چې کوم نه د حکومت یو پالیسی چې کوم نه هغه کامیاب کیم نو سر ناکامه طرف ته رواني کامیاب خلکو تعاون سره مرسته چې کوم نه متجاوز ضروري ده د خلکو تعاون او د خلکو مرسته ډیره زیاته ضروري ده ګوهر علي خان صاحب
ډیره مننه کوم تاسو دی تم وخت ډیره خبرې پاتې شو خو تاسو اصل کې په ډیوټي باندې او د وخت کې چې کم دین او تاسو سربنور خبرې هم کو په نورو پروګرامونو کې هم وخت په بلنه درکو او تر دې د مستادر مننه کوم داري تقریبا 15 کم یولز بجې دی ګوهر علي خان صاحب چې د خلکو خدمت ناسه موسم د شپې په یولز بجې ماسک چولې دی چې کم دین خپل دفتر کې ناشته موږ سره خبرې اترې کوي ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ ژوند دی اوسئ او الله مراته لره یو جهان مننه الله حافظ الله پامان قدمونو کتونکو ګورلي خان صاحب خبرې اترې مور دی اوس تاسو بوزم هم د رزړو تحصیل ترکیه سیمې ته ترکیه سیمې کې به تاسو ملاومه د ترکیه فیملی یا د ترکیه خاندان چې کوم مشر دی بلند خان صاحب کورنۍ څوک چې پاغي کې چې کم دینو سیاستدانان پاغي کې چې کم دینو د ډیر مشران کشران ټول چې کم دینو په کرونا وایرس باندې اخته دي سپی تیریږي تاسو ته خپل وای بلند خان یو سیاستدان هم دی ځای سیاستدان هم دی د شیرام خان ترکیه تر دی او دغه شانتي د عثمان خان ترکیه رور دی د لیاقت خان ترکیه چې کم دی د دوی د فیملی نه دی خو د دوی ټوله فیملی د ټوله کورنۍ چې کم دی هغه خلک څوک چې وی چې مالدارو ته نه لګي غریبانو ته لګي څوک چې وی مالدار نه مړ کیږي غریبانان مړ کیږي تاسو ته بدی د خپل کیسه به تکوي چې بلند خان د کومې کورنۍ سره تعلق ساتي او د دوی چې کومې خبرې د ټول به تاسو ته کوي تاسو را سره ټول مل پاتې شي دا وخت زه بلند خان په پروګرام کې ځان سره ملګری کوم تاسو پر بلند خان ما سره راځي زه بس تاسو کمنټونه پروګرام کې تاسو پوښتنه لرئ د بلند خان نه یا دغه شان دي چارو د ګوهر صاحب نه تاسو موږ ته ویل شي بلند خان د سره دا وخت د سکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا څخه را سره دا وخت ملګری شوی هم د په خیر راغلی بوته بلند خان صاحب په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني ډیره مننه وکیل خان ثانک یو ویری مچ ډیره مننه تاسو کوم چې ډیبې ته وخت ورکوي را سره خبرې اترې کوي او پوهیږم چې تاسو کورنۍ تاسو په خپل د یو مشکل وخت نه تیریږي څه حال د صورت حال تاسو ویل کیږي چې تاسو کورنۍ د کرونا وایرس نه ډیر زیات اغیزمنه شوی څو کسان په بستر پراته دي څو کسانو ته کرونا تاسو په کورنۍ کې او تاسو خبره بالکل درسته ده وکیل خان صاحب زموږ کورنۍ په تقریبا 65 خلک تقریبا زموږ وایم چې 80% خلک زموږ کورنا هغه چې کم دینو د کرونا شکار دي وخت کې موږ کوارنټاین کړی دي او کړی دي ماشاءالله اس څه خاص تکلیف ورته نشته په بهر حال جی اوس هغه اوس پورې چې انډر ابزرویشن دي چې لګیای صحیح ډاکټرانو ته بوزه ټیسټونه مو ته کړی ډیر خلک یریږي بلند خان صاحب اول تاسو دا تاسو جی دغه تر اعظم دغه پازیټیو راغلي دي او موږ کوم ځای شوکت خان نم ټیسټونه وکړو کلثوم نم وکړو دلته رحمان هسپتال نم وکړو ام ان اس زمارور مشر چې کوم دی عثمان خان ترکه هغه ټیسټونه پازیټیو راغلي دغه د ټوله کورنۍ د خسي تنګوري او دغه شان د زوی او ماشوم نوسه دی دغه پازیټیو راغلي دي زما خپل ځاني چې کوم دی نو ما ټیسټ کوم د ما نیگیټیو راغی ماشاءالله او د زوی مم جانم چې کوم دی نو نیگیټیو راغلی د پورودانې می پازیټیو راغلی دی او د دوه لوريانو می چې کوم دی نو هغه ټیسټ پازیټیو راغلی دی هغه مونږ دلته کې کوارنټاین کړی دی په خبر کې چې زه پاتې کېږم آیات آباد کې نګرانو د کلی نشو چې زمون کلی خصوصا دی وخت چې کوم دی نو بالکل زبدا وایم ترکه ثوابه بټوله یاد کوم رزړو او زمون ترکه داګه تلاندې نوې کلی دا پورا بلډ چې کوم دی نو دا دی وخت کې سویریر چې کوم دی نو کرونا په هغه کې نرغه کې دی وخت سره چې کوم دی نو موږ ټول د کرونا شکار یو خاص کر نو الله دې خیر وکړي او ډیر لوی عالمي وبا ده موږ دعا وکړو چې زمونږ دې ټول ملک او ټول دنیا کې چې کومه دا وبا ده چې دا سره خیر شي او د ختم شي بالکل تاسو چې کم دینو تا اول خو ته وای زه غواړم چې تاسو ډیر خلک تاسو پیژنئ خو چې خلک نه پیژني هغه ځان تاسو یو پر بیا هم معرفي کې د خپل خلی وته وای چې بلند خان ترکه سوق ته او څه کوي څه اول لا ته وای بلند خان ترکه زه د پی ټی آی ریجنل نائب صدر یم او د شارام ترکه تریما او د عثمان خان ترکه رورم او خپل ځاني سیاسي یا لزلې چې کوم دی نو دغه شان کوم نو تقریبا ډېر ملګری می پیژني او کڅو به نه پیژني تاسو په دې شیشه باندې تاسو ډېر مننه وکیل خان صاحب د ډیو ټلویزیون چې هغه موږ له وخت راکوم تاسو په دې شیشه باندې مې ان شاء الله نور خلک ملګری مې پیژني مننه جی تاسو مننه کوم او تاسو ګوره په دې مشکل وخت کې دا وخت تاسو فیملی تاسو کورنۍ د مشکل وخت نه تیریږي او تاسو د کورنۍ خدمات چې کوم نه چانه پټ نه دي خو بیا هم دی وخت تاسو وایي چې خلکو ته آگاهي او شعور ورکول لپاره تاسو دا وخت موږ سره په دې شیشه باندې په دې پروګرام کې موږ سره ناسي دا راته وایي چې کورنۍ تاسو وایي چې 80% خلک چې کم دینو په کرونا باندې تاسو وخت دي پای کې تاسو رور عثمان خان ترکه څوک چې منه دی دغه شانته چې کم دینو د شیرام خان مطلب نور کزنز نور خپلوان چې
ټول په کرونا اخته چېرته دا وایرس راغی څنګه ولګېد او څنګه د کورنۍ ته راننوته چونکې دا وایرس خو اوريډي چې کوم دینو یو عالمي وبا ده ګورنمنت هم چې کوم دینو بار بار وی چې مطلب د احتیاط وکړي موږ هم خلکو ته چې کوم دی وی قصور پوری چې تاسو ما سوال وکړو چې څنګه راغی نو زبا درته دا خبرو چې موږ په دې روزه کې او د روزې نه مخکې چې کله پوری د کرونا دغه غشو لاک ډاون شو بیروزګاری لګړې زیاته شو نو موږ د لیاقت خان سېنیټر سیب مشر او ترزوی مې چې کوم دی دغه مطابق چې کوم بیروزګار خلکو سره یا قریبانو سره کوم دغه مرسته کوله یا مریض هلو دغه کې پستونزو کې څه کمیرا وستلو کوشش کو نو په هغه دغه کې چې موږ کوم پورا تحصیل او ثوابه ځکه چې پورا یونین کاونسل داسې هر کلی کې چې کوم دینو موږ خصوصي پیکیجز ورکړو فود پیکیجز ورکړو نک پیکیجز هم چې کوم دینو ورکړو نو په هغه سلسله کې زمونږ د فیملی څومره لګان چې کوم هغه موږ 100% چې کوم دینو هغه موږ په دې کارونو کې چې کوم دینو دغه کړیو او مفتکړیو دغه په ډېر ټایم هغه ستلاغه د خلکو دغه پیکیجز رسول خپل بدل ډیوټي کوله خلکو سره چې کوم دینو حفاظتي تدابیر خو بیا ابناو کړیو خو بهر حال چې کوم دینو دا وبا دومره تیز او دومره په تیزه سره چې کوم دی د غلی چې کوم کله دا خصوصي پیکیجز ورکول نو ما مې به چې دا په دغه کې چې کوم دی نو مونږ لکان په دې کې سفر شوی دی او هغه کې چې کوم دی نه بیا نو تر هغه چې دا شی مطلب دی یو دې نه بل ځای ته ډیر په اسانه باندې روان دی نو بس الله دې خیر وکړي دوا کوم چې مټول ملک ته ټول دنیا ته تاسو وایي چې تاسو چې کوم نه پیکیجونه ورکول خلکو سره ملاویدل او په دغه حساب سره دغه کېدل ما تیر ورځ چې کوم نه هم تاسو د کورنۍ یو غړي سره خبرې کول نه غوي چې د سلورو کالو وسې مې هم پکې په کرونا اخته نو مطلب دا چې ماشومان هم پکې شته ماشومان هم پکې دي د عثمان خان ایمنه نو وسې چې کوم دین هغه تقریبا د اتنه کالو په عمر کې دغه شان زمونږ د شاسب فیملی چې کوم دا هغه ټول کرونا کې چې کوم نو د ولایت خان هغه ټول فیملی چې کوم دا هغه خزا لوریانی او زوی دا غنګور او ایون د دوه ونیمو کالو ماشوم هغه چې کوم دین وسې نو هغه په کرونا کې چې کوم دی افیکټ شوی دی دغه شوی دی بس الله دې خیر وکړي موږ خو ډیر زیات حفاظتي تدابیر کو ځانمو کورنټین کړی دی هر یو فیملی چې کوم دین ځان ځان لشي دا کومرو کې چې کوم دین ځان کړی دی کوشش کو چې دا شی موږ مطلب دې زموږ نور چاته ونه رسي د چا ژوند خپل چې موږ کیریئر جوړ دې شو د نور خلکو د بارا نور دغه د بارا نو الله دې خیر وکړي وکیل خان سي موږ کوشش دې چې موږ مطلب دا چې خلکو ته اویرنس وکړو بل خبره دا چې دا شی خلکو چې کوم دین ډیر ایزي غسته دی او ډیر غپ لګي خلک دې سره چونکه دا غپ نه دی دا یو وایي مرز دی په ټوله دنیا کې دی تاسو په امریکا انګلند یورپ هغه خلکو له چې کوم دی بنا نه ورتي زموږ یو کمزور او غریب ملک دی چې وسایل کم دي صحت په دغه کې چې کم دي داسې وسایل کم دي نو بهر حال چې کم دي نو د الله طرف نه چونکی مرګ او جون خدا الله د لاس لري دا خو چې موږ مسلسل مصمم عقیده ده چې مرګ په الله تعالی ورګي خو بهر حال الله تعالی چې کم دي دا وایي چې رته د خپل ځان حفاظت هم کې ته د خپل ځان خیال ساتي هغه د پښتو یو مدل دی وایي چې سړی درته وایي چې ته دغه باندې چې کوم دی په دیوال باندې سره د کړهو ګرځل سوچل وکیږي راوړته هغه ما په باندې ماتيږي لاس باندې ماتيږي شعور عقل د سرشتہ دا شی راغله دی دغه راغله دی نو کوم ته کې د ګورنمنت سره تعاون پکار دی دغه سره تعاون پکار دی چې یاره مطلب دی د پیجات لوراتونه یا چې کوم دی د بیجا ملا دغه نه چې کوم دی نو دغه کې اجتناب کی او د خپل شی چې کوم دی اره سړی په خپل کور کې ځان کوارنټین کی نو لس پینځل شل وزي دی په دې کې بچ کم دین وي چې دا وایرس مړي یا د لکېږي نو الله دې خیر کړي بالکل دې کې بیلنس تاسو دا کول غواړم چې تاسو خپل سیاسي هلې ځلې ودرولې دي مطلب تاسو په ډیره کې تاسو په ځای کې به خلک راجمع کېدل هغه شیزونه په ځای ولاړ دي یره جی هغه شیزونه خو چې کم دینو او دغه دی وخت چې کم دینو مکمل چې کم دینو بندي زمونږ تیر وخت چې کم دینو یو ونده شي او اوس کې اصول وځي مخکې چونکه زمونږ دلته کې سیاسي مسایل چونکه هغه ایمیډیټ یو پرابلم راغلی هغه باندې زمونږ یو ګوند شي و خو د هغه د پاره چې کوم دین موږ خپل چې کوم ملګری و هغه د موږ 120 دلاندې چې کوم دین دغه کړو چې بای هر سړی به چې کوم دین ماسجی هر سړی به چې کوم دین په کلاوس پاچی دا غنه علاوه چې کله هغه زمونږ ترکه هاوس تر ورسېدلو
نو موږ د هاوس چې کوم دینو ګیټ بند کړو ورکوټي ګیټ باندې چې کوم دینو انټری کیدا الته موږ سینیټایزر چې کوم دینو واټ ګیټ لګولو پکې ته پاګې باندې سپری کیدا موږ سړی ودروري وږي سره سپری ماشينانو هر یو سړی باندې سپری کولا دغه نه علاوه چې کوم دینو چې څنګه بیا هغه ماشين ته تیر شو نو بیا موږ چې کوم دینو نور الکان کې نور چې هغه سره دا ډیسپوزیبل گلوز هم چې کوم دینو موږ هر سړی ته چې کوم دي 100% موږ چا تر رسول دي ور سره موږ چې کوم دینو ماسکونه چې کوم دینو ورچا ورکړي مو خیال ساتل خیال ساتل تاسو خیال ساتل چې سوشل ډیسټنس مو کوچیانه چې پردي ناغه تقریبا موږ 4 فوټ کې چې کوم دی یو بل نه لري خو دی ځکه موږ سره ګراوند ډیر کافي لوي دي زم ته پرابلم نشته نو موږ کوشش کړې دي مطلب پوره 100% تاسو فالو کړی دا مطلب دا چې کوم د حکومت لخوا کوم هدایات دي هدایات تر مخه تاسو خپل سیاسي هلې ځلې کړی خو دې مطلب دا دی خلک تاسو خبرې ته ډیر غوږ نیسي په علاقې باندې ډیر بیا تاسو رزړو تحصیل ذکر وکړو تاسو نړوان دي ما سره هم په دې خبرونه کې اي ډي سي صاحب راغلو ایډیشنل ډیپټي کمشنر ثوابي ما سره راغلو ګوهر علي خان صاحب غره ته خبر وکړه چې خلک اعتبار نه کوي خلک یقین نه کوي خلک نه مني چې په چاراغ لاغه مني نه مني خو تاسو خبرې ته خلک ډیر غوږ نیسي تاسو د شعور د آگاهی پیدا کولو لپاره تاسو خصوصا او بیا ترکه فیملی سو څومره رول لوبوي ګور خانوي خلکو په زم کې چې کوم دین دا شي چې کوم دینو دا هغه د غنې چې په چا باندې راغی نو هغه ومنستار یو ار 100% رائټ زه دا وایم چې دا خو چې مونږ خپل باندې چې کوم دی ولیدل څومره زمونږ خپل کورنۍ کې چې کوم دا وایرس راغلی دی نو موږ دغه ښکارېدل زبر تر خپل وایف چې کوم دی وایم چې هغه ما انډرګراوند کې کوارنټین کړی دا هغه ته چې کوم دی نو تکلیف دی هغه د هغه هیټ اپ خراب شو ورډیانی کې روټه بالکل نه خوري او مطلب ټمپریچر کېږي دا سیمه لور تم چې کوم دی نو ټمپریچر کېږي په سر باندې سخت درد دی او کې ډیر زیات خوږي چې دا موږ مطلب چې ډیر زیات کیرم کو سره مطلب ډیر زیات غم کو نو موږ وایو چې فرض کې چې کوم دی چې سیویریر چې کوم دی نو راشي چې موږ دا کې کوم کې ساه خرابېږي یا مطلب د وینټیلیټر د دې کې ضرورت پیږي یا څه نو اصل چې هغه سټیج ته خبره ورسي چې کومه پورې چې کوم دی نو په لاندې لیول باندې دغه دی نو هغه آسان دی خو کچري زموږ ملک کې چې وینټیلیټر الریډي through the world چې کوم دی نو شاټي او شکینا او کار نه کې بیا زموږ پاکستان غریب غونډه کې ملک پدې کې الریډي وینټیلیټرز کم هم دي او کدی نو هغه مطلب دا چې دا اس ایچ کومه مطلب دی د کار نه دي نو خلکو د زدا پیغام ورکوم چې بالکل روره دا شی 100% ریالي دا خبرې پرېږدي چې خلک وایي چې را مطلب د هسپتال ته مزه ولدستن وخی وغه کرونا کې په زور را دغه کیسو کوم په زور دا ډاکټران چې مړ شو دا بل ډاکټران کو ګوري په امریکا کې مړ شو پاکستان کې مړ شو نن زمونږ په دې ملک کې کوم دینه تقریبا 2 ډاکټران مړ شو نو ایون هغه ډاکټرانو چې کوم دینه په دې مرز باندې چې کوم دینه مړ شو نو دا خبره 100% رښتیا ده زما ټول پاکستان ورونو ته د پښتونخوا ورونو ته زما خبره هر ځای کې مسو ټولي دنیا ورونو ته دا خاص ته چې دې وبانا تلوث کوشش وکړي چې ځان بچ کې تلوث کوشش وکړي چې ځان کورنټین کې تلوث کوشش وکړي چې د ګورنمنت یا د هیلث کوم دغه دي چې تاریخ کوم تدابیر دي چې هغه اپناو شي سوشل ډیسټنس وساتل شي ګلوز ماسک او سینیټایزیشن وغیرہ وغیرہ نو زما په خیال چې کوم دینو منګه وتی خو منګه ځان بچ کولی شو خپل لاس کې دا او بیماری راغلي ده د الله طرف نه ده الله لوی ذات دی ان شاء الله دا بیماری هم چې کوم دینو ختم بشي خو موږ کوشش وکړ دي دا خبره غپ نه ده دا غپ نه غړي دا 100% دا رښتیا خبره ده او د دې رضان ساتل چې کوم دین لازمي خبره ده تاسو وایئ چې په کورنۍ کې تاسو خپل میرمن تاسو یاد کړه تاسو خپل بچي یاد کړه دغه شانتي د کورنۍ نور غړي خپل رونم یاد کړل ویرونم یاد کړل چې ټول په اخته دي د کې داسې خصوص نشته چې خدای مکه چې کوم نه ژوند ته خطر وي یا مطلب علامات سخت وي ماشاء الله دی وخت سره خو چې کوم زمونږه سمره پیشنټس دي نو هغه خستېبل دي نو ورته سات تکلیف شته نه دغه باران دغه ټمپریچر سر درد اډو کې خوګیدل چې کوم هغه اولنی سټیجز دي نو باغ کې دي لا نو مطلب دا چې ورځې مو شو تقریبا 3 ورځې نو ریکوري روانه ده موږ کوشش کوو چې څه مطلب دی هغه ټوټکي وټکي یا مطلب چې تاسو نه ورو یا مطلب په میډیا باندې چې څنګه خصوصي هغه مطلب چې د خوراک ډیر خیال ساتل پکار دي د فروټس ډیر پکار دي ورسره چې کوم دي د وګو چې کوم دي نو سکل پکار دي مطلب دا ځان چې کوم دي نو د خپل ځان
حفاظت کول پکار حفاظت ځلانده کول خبره پکار. ده. ها بلن خان صاحب بله خبره دا ده چې په ټول وطن کې که په پاکستان دی که په افغانستان دی یو خو د شعور کمې دی، د تعلیم کمې دی، د خلکو د پوهې کمې، مطلب دغه کمې هم شته، دغه بدقسمتي هم ده، بدمرغي هم ده. خو کیسه دا ده چې دې وخت کې ډېر خلک دا یره طرحه لري، هغې ګنې وایي چې که هسپتال ته لړم نو هلته کې ما اوس د ADC صاحب نه هم دا تپوس وکړو چې اکثر میلمانه راولم، ډاکټران راولم، پوهان راولم، نو دا تپوس خامخا کومه چې د اورېدونکو ته زما دا یو پیغام دا یو میسج ورشي د خلکو د مشرانو لخوا، ستاسو غونته مشرانو لخوا، ستاسو غونته اثر رسوخ خلکو لخوا چې کوم دا ورشي چې خلک دا یره طرحه لري که هسپتال ته لړ وي ډاکټر ولستن وي، خلک دا یره طرحه لري که هسپتال ته لړ وي ژوندی به نه راځي. تاسو خپله د خپل کورنۍ غړي هسپتال ته بوتلي چاته غوښتل نه ده والی، تاسو په دې لړ کې وتو او ځینې خلک وایي چې غریبانانو ته لګي مالدارو ته نه لګي، مالدارو ته نه لګي. دا خبره راته لږه واضحه کړئ او تاسو خپلو خلکو ته دا تپوس ځکه کوم چې بلند خان ستاسو خبرې ته خلک غوږ نیسي او خصوصا ستاسو په سیمه کې او ستاسو په سیمه کې کیسونه ډېر زیات دي. پسې ګپ دي او دغه دي چیرستن وخی یا سو بلکې تاسو وایي چې دا خبره خلک داسې کوي چې غریبانانو ته لګي مالدارو ته نه لګي، د بلدي سره جوړو کوم ځکه موږ په کلو کې په دې کې چې کم دینو خلکو په دې وجه باندې کیر نه کو دغه نه کو چې دا بیماری چې کوم دې د مالدارو بیماری د مالدارو ته لګي او دا غریبانانو ته لګي. خو بهر حال چې کوم دینو چې دا تاسو څنګه وایي چې رستن لګي او هسپتال ته مزه یاد ده ایسا تاسیس پروګرام نشته، ډاکټر زندگی مشکول ولا دغه داغه پروفیشن کې چې کوم دینو دا خبره لیکته چې تبه د کاغذ ته دوست دی او کو دشمن دی او کار څنګه دی تبه چې کوم دینو د ډاکټر پروفیشن دا دی چې هغه د یو انسان زندگی چې کوم دینو بچ کی. ما مخکې مو ویل په دې باندې خپل ډاکټران بلا شي چې کوم دینو مړ شو زموږ په دې وطن کې مړ شو، نو آیا دا ډاکټرانو لمستنی لګی دي دا ډاکټرانو لمستنی لګی دي نو تاسو په خیال چې کوم دینو دی پیرامیډکس یا مطلب د څومره چې زموږ د هیلث سره وابسته د موږ رونه دی هغه په ټول اوسه پوری چې کوم دینو بل چې سوري والے اندازې هیڅ قسم خبره نشته. نستنوالي کې ډاکټر هسپتال اول خو پکار نه دي چې مدد ورکوټو سيزونه د بارات دی وخت کې چې کوم دا وباله خلک هسپتالونو ته لړشي کچره خبره سیریس نو بیا نیچرلی هسپتال ته وځي. نستنوالي کېږي نه چې کوم دینو داسې خبره شته ډاکټران یا زمونږ د هیلث څومره ملګری چې کوم دینو هغه زمونږ فرنٹ لاین دغه دي چې هغه چې کوم قرباني ورکړي هغه خپل ځانونو قرباني ورکړي، نو څنګه به چې کوم دینو هغه داسې کار کوي داسې کمزور کار یا غلط کار دا خو ډېر لوی ظلم دی. داسې ظلم زمونږ دغه رونه چې کوم دي خپل ځان قرباني او سړی ورکړي، نو څنګه به چې کوم دي د خپل ځان اخلي یا د خپل ژوندۍ اخلي دا فیک خبره ده. دا صحیح خبره. تاسو وایي چې داسې نشته او دغه ډاکټران چې کله د خپل څوکۍ لپاره دې سوګندونه پورته کوي دوی چې کومې ډیګري اخلي دوی چې په خلکو خدمت کوي او یو تن که بل څوک وجل غواړي څومره کسان به وجل. دا مې یو ډاکټر نه هم تپوس کړو هغه ماته یو کس وجل غواړم او ماته یو کس چې کوم دی 10 لکه روپۍ هم راکړي مثال یې ورکړو، نو زه به څومره خلک ووژنم؟ زه خو انسان یم، د غوښې جوړ یم، زړه مې د غوښې دی، څه غر پکې نه دی پروت او زه هم په زړه کې رحم لرم، کورنۍ لرم، بچي لرم، نه سر لرم، سوچ لرم او زه به هم دغه خاورو لزم، نو زه به ولې څوک وژنم؟ دغه خبره هم شوه. اوس راځم دې ته یو څو پوښتنې نورې کول غواړم، پروګرام وخت هم سر ته رسېدلی دی بالکل. بلند خان صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو څو پوښتنې هغه تاسو لږ راته واضح. ډېر خلک هغوی ته کرونا وي بار په بازارونو کې ګرځي، دا تاسو تاسو ځکه کول غواړم چې زما ستاسو وړاندې چې ADC صاحب سره خبرې کوي نو خلک وي غربت ته غریبۍ د وجې بازارونو ته هم روځي، هېڅ په بېسم روځي او بیا خلک چې کوم دی مزدورو له هم ځي او ډېر خلک ځان په کوارنټین کې نه اچي، ځان له پاتې کېږي نه، ځکه چې په کور کې چې کوم دی نو په انغرې به بل څنګه پاتې کېږي. تاسو په دغه علاقه باندې تاسو وایئ چې ستاسو ورور ایمنی دی د دغه علاقې ستاسو د علاقې ستاسو د سیمې چې کوم دی نو د خلکو نمایندګي کوي په قامي اسمبلی کې، دغه شانتې چې کوم دی نو ستاسو ورواره هغه هم چې کوم دی نو سیاستدان دی، دغه شان تاسو په خپله باندې دغه خلکو لپاره تاسو څه پیکیج لرئ په خپله باندې دغه خلکو سره تاسو څه مرسته کوئ، خصوصا چې هغه خلک غریبانان دي، مزدورۍ نشته، روزګارونه نشته په ذاتي مد کې او د سرکار لخوا تاسو څومره مرسته کوئ دغلته؟ یعنی چې سوره پورې د ذاتی خبره ده، ذاتی خو ماشاءالله مونږه خپل فود پیکیجز هم ورکړو سره زرز مونږ چې کم دینو نقدي پیسې چې کم مزدورانو یا دغه ځکه چې هغه مونږ چې کم دینو کورونو ته چې کم دی په کورونو په څنګه ماته استمخ کې وی چې رمون ته لګیدل دغه د وجه مونږ کورونو د ډوز ټیپ باندې چې کم دینو دغه فیسیلیټي خلکو ته ورکړی دا په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې او پورا ثوابه کې خو د ځونه خو تقریبا 78% ثوابه کې مونږ چې کوم دي دغه پیکیجز چې کوم دي سره د نقد ورکو چې کوم دي ورکړي دي. نورم زمونږ چې کوم دي دا خیال چې د کرونا دغه بیا په کې کې اختر راغی نو موږ په دغه وجه باندې خپل اکټیویټیز لغونته کې دغه ګلوبل د وبام لګونته کې ډیره دغه شو بل تاسو دا
خبره وکړه چې یاره مطلب دی چې غریبانان دي خلک ان غریب مړ پاتې کیږي د کیسه کوم نشته زمونږه ثواب خصوصا راځړو ټول پښتونخوا انتهایی غریبانان خلک زمونږ نه خلک ډېری ورکوټي ډېر لک ټول خلک تقریبا چې کوم دي نو مزدور دي یا مطلب دی چې په پروش دي یا چې کوم دي ډیلی ویجز والا خلک دي چې اغي ته حقیقت مانو کې دا یو روزګار دا حساب کتاب چې کوم دي نو هغه د شوی دي سفر شوی دي زه خپل باندې چې کوم دي چې زمونږ سومره کې مخیر حضرات تم چې کوم نو دا خاص کو چې په ثوابه کې ډیر خلک دي ما مخکې چې کوم دي نو خپل ځاني چې کله زمونږ بمبه ماسټیپ په دې کې غسیو چې ثوابه کې زمونږ کما او جهانگیری روډ باندې عظیم خان پلازا دا نو د اغي ما چې 2 میاشتو کرای په اولنی سټپ کې چې کوم دینو ماغه دا غي اعلان کړو ما دا غي ټولې کرای چې کوم دینو تقریبا 12 لک روپے دا غي پر من کرای جوړیږي ما باندې ما دې چې کوم دې دا غي کرای چې کوم دې ټول مزدور کار یا دکانداران وروړي چې کوم دي اغي ته ما چې کوم دینو معاف کړه ورسره دا غي نه بعد بیا فود پیکیج شروع غوډانو شروع کړو نو دغه خلکو ته حقیقت کې چې کوم دینو تکلیف دی مونږ چې څنګه تاسو وی چې تاسو ایمنیم دی صوبایي حکومت کې تاسو لاس راسي نو موږ کوشش کوو چې مطلب د سرکار نه یا دغه نه چې کم دی موږ څومره چې کم دی نو د خلکو سره مرسته کولی شو یا دغه کولی شو موږ ولې आवाज موجودو او د خلکو د دې سره موږ وطن باندې د یو خو کرونا دا موږ تماکو چې نقداور په فصل له اوس کم دی سیزن روان دی هغه باندې چې کم دی غلیو شو یا چې کم دی نو زمیندار خراب شو غنمان چې کم دینو زموږ تقریبا خراب شي دومره بارانونه دومره تکو شو چې که زموږ زمیندار رونه دي او که زموږ ډیلی ویجز والا تغلی نو اغلیتا چې کم د مزدوري سیزن روان دی اوس په دې اندر فزیبات زموږ یا حسین لاهور بنیر پورې داسې چې کم دینو زموږ د سیزن شروع کیږي د ټوبیکو سیزن نو پاږي کې چې کم دینو د الله تعالی طرف نه چې کم دینو کله غانې وشوي تکو شو نو خلک ډیر زیات سفر شوی دي زموږ ثوابه خصوصا سبب ګورنمنت دا پیډوم کوم هلي زلیبم کو چې زمونږ ثوابه د چې کوم دې سورہ زری ټیکسونه دي سورہ چې کوم دې نو دغه دي دغه سيزونه دغه چې کوم دې نو معافي وکړي شي او دغه دې چې کوم دې معاف شي سورہ ریلیف زمونږ ثوابه ته ملاوي کې په کار دي چې موږ حکومت او فاقي حکومت او صوبایي حکومت چې موږ په دې کې ریلیف راکړي زما زمیدار او زما خلکو ته زما دا خلک ډیر زیات سفر شوی دي زموږ ډیر کمزوري خلک سفر شوی دی هغه ته ډیر زیات مشکلات دي زمیدار چې کم نه غلې وشي تمباکو چې کم نه ډانډه پاتې شي او پانه ته لاړ شي هغه تمباکو تاسو موضوع بل اړه هم روانه ده غواړم تاسو نه سو پوښتنه کومه بل چاته تجارت در کوم د ثوابه کې چې کم نه نو ثوابه په دغه سیمه باندې چې کم نه نو تمباکو د یو نقداور په فصل وګڼل کیږي او دا وخت په ثوابه کې د تمباکو زمیدار چې کم نه نو هغه د مشکل سره مخ دي حکومت وی چې ټیکسونه په لګوم په تمباکو باندې به هغه شانته ملاویږي نه آمدن وته هغه شانته نه کیږي په خپل هم چې کم نه نو په دې لړ کې بیا تاسو حالې زلي دي هغه خلکو سره چې کم نه نو هغه زمیدار سره د درېدل لپاره په قومي سملې کې په صوبایي سملې کې او یمنګ خو اوسو یو بلا دا چې د موږ د حکومت څه غلطي فیصله مخکې کړې وي یو ټیکس لګولې او ظالمانه ټیکس 300 روپے پر کېجی یو ټیکس لګېدل یو پروډکټ یو شي قیمت چې کم دینو یو نیم سل یا 200 یا 200 پاسه شل د پاسه 200 دی د پاسه نه پته 300 روپے ټیکس لګي هغه سره زموږ زمیدار ورو ډیر زیات سفر کیو کارخانه‌دارو هغه تمام چې کم دین نو جوړ اوس مونږ بیا ورېدلې دي چې یا چې یو ټیکس چې کم دینو لګېدو والے دی او زمیدار په تماکو باندې چې مونږه زمونږ زمیدارو ترجیحونه یا مشران چې زموږ سور دي په دې کې هلي ځلې کوي مونږه د اغي سره هر وخت د مونږه کوآپریشن आवाज چتوړیا مرسته کول اغي سره هر وخت شاملي مونږ یو پیر بیا په دې باندې چې ځکه د سیزن را روان دی اوس دی وخت کې چې کوم دی دا یاره دا کچره دا ټیکس لګي بیا په زمیدارو باندې یو ډیر غټ تندر چې کوم دی را پریوزي یو خریدار باندې ملاوي وکیل خان صاحب دا خبره ځان سره نوٹ کا کله خریدار نه ملاويږي نو دا یو ډیر به پرابلم جوړ شي تماکوان به خلکو سره پراتی سو په دا غستونی او دا واحد د شیر چې بل چانل دا کارخانه‌دار لګي دا هغه سړی چې دي چې سره ماشين دی نو زه دا وایم چې د سرکار چې کوم دی چې داسې قسم خیال وي چې داسې قسم ټیکس لګور واړي یا په تماکو باندې اولریډي چې کوم دی نو خلک چې کوم دی نو د کرونا نه سفر شو روزګار نشته کار نشته بل دوی خو چې کوم دی نو د الله طرف نه چې کوم دی نو افات رانو غلې وشو بارانونه دور وشو چې غنم ډیر زیات کم شوی دي تماکو د غشانالي چې به خریدار وي څه غلې خراب کړو بیا به خریدار وي
نو موږ ته چې د دې خپل باندې د دې پته ده موږ په دغه باندې هلې ځلې کوو نو دا به یو ډیر به پراته دا به ډیر لکه 400 کې ګونیر کې مارسیرا سایډ باندې چې کوم دې تماکو ډیر کاش کیږي نو په دغه ځلو کې به چې کوم دې نو دا ډیر به پرابلم دی ون مردان کې زموږ دا هغه ځلې دي چې په دې کې د تماکو کاش کی او دې سره زمیدار زموږ ټول لیندین چې کوم دې نو په تماکو باندې کې د پورا کال لیندین چې کوم دې نو په تماکو باندې او که زموږ تماکو باندې شي نو زموږ چې کوم دې نو بس زموږ سروایو ختم زمونږ خود دغه پوښي زمونږ معاشي قتل پوښي زمونږ بچ کوم ډېر لوی تبعي صحیح سم ده بلن خان صاحب موضوعات ډېر زیات مخې ته روان دي خو د پروګرام وخت مې اجازه نه راکړي زه غواړم تاسو سره دې خبرې وکړم نور پروګرامونو کې به هم تاسو ته بلنه درکوم تاسو سره په دغه موضوعاتو دغه خلکو ستونزې مشکلات او سرکار ته وړاندې کول لپاره بیا تاسو په هغې کې تاسو حل ځلې به دغه ورته وړاندې کوم خو غواړم چې یو خو تپوس دا کېږي په ثوابۍ کې چې کوم دی نو ټیسټ لیب نشته دی د کرونې نه پوهېږم چې څومره حقیقت لري اے ډي سي صاحب هم لاړم ما کړې په کار جا پوښتنه ما د هغې نه هم کړې وې واقعي داسې حقیقت لري چې ټیسټ لیب نشته چې په ثوابۍ کې د کرونې تاسو معلومات تر مخه ټیسټ لیب خو په درته زه وایم چې ټیسټ لیب خو ثوابۍ کې نه پدې ټوله کې پې کې زما په خیال نشته ځکه چې موږ ټیسټ دلته کې چې کوم دی نو که په دې رحمان کې وکړو یا په دې دغه کې وکړو نو دا اسلام آباد ته لېږلي زموږ چې کوم دی نو د دې کې هیلپ والا چې کوم دی نو راغلي زما خپل کور نه چې کوم دی نو سامپلز وړي وو دغه نن درې مرغه راغی چې کوم خلک کور کې لا پاتې دي نو دا غي ریزلټ چې کوم نه راغلي ثوابه یو پسمان ته کوم ته کې ضلع ده او زموږ دغه نو په ثوابه کې د پټول کې پی کې چې کوم نو حالات ډېر ګمبیر دي الله دې خیر وکړي اور به کداشي سی واقعي کې حالات ډېر خرابي حالات ډېر خرابي بیلن سپ تاسو ثوابه ته پسمانده ضلع وای مطلب دا د چې ثوابه هغه ضلع ده چې هغه په وسایلو باندې مالامال ده د ثوابه خوره هغه چې کم دی نو تمباکو ودري د ثوابۍ خوره غنې روچتۍ د ثوابۍ خوره غنم روچتۍ د ثوابۍ خوره روجي روچتۍ د ثوابۍ خوره وږي روچتۍ نو ډېر او بیا په داسې حالاتو کې پاسمانده نو بس بیا خو نور هغه ضلع خو چې کم دی د خدای مل شي د یو خبریال په حیث زه دا وایم په تلو کې بلن خان صاحب ستاسو میسج پیغام به د کرونې لحاظ سره سوي چې په ستاسو په کورنۍ باندې تېرېږي پښتنو ته او خصوصا او دغه شانتې هغوی ته به څه ویل غواړئ په تلو کې بس بیا تاسو ته اجازه در کوم بلن صاحب په نورو پروګرامونو کې به خامخا خبرې کوو نورې موضوعاتو باندې الله کړی خیر وي زما د ټولې نړۍ پښتنو ته مسلمانانو ته بلکې ټول انسانانو دا پیغام دی چې دا یو وبایي مرض دی او په ټوله دنیا باندې راخور دی نو د خپل ځان د خپل بچو د خپل خاندان چې کوم دی نو حفاظتي تدابیر اختیار کې ځان کوارنټاین کې بې ځایه د تلو راتلو نو فضول ګرځېدو نه چې کوم دی اجتناب وکړي دا 100% چې کوم دی نو شا خبره ده زه درته لکه د مشاهدي خبره کوم چې زما په خپل کور کې زه اوس تاسو کوم دی کې لګیم لاندې زما وایف چې کوم دی نو هغه په کرونا باندې بره بچت باندې زما لور چې کوم دی نو په کرونا باندې مطلب مې د خبرې دا دی چې زه په خپل د دې دغه نه چې کوم دی تیریږم ما ته دا اندازه چې څومره تکلیف یې څومره دغه کپ نه دی دا د خپل بچو د خپل خاندان د خپل صوبې او د خپل ملک او د ټول انسانيت لپاره چې کوم دی دا ضروري خبره ده چې موږ پر ځان کوارنټین کوو موږ چې کوم دی پیزایا بل لاتل چې کوم دی موږ لږ مستنه صحیح سمه ده ډیره مننه کوم تاسو بلن خان صاحب تاسو ډیوی ته وخت ورکړو را سره خبرې اترې وکړې په یو مهمه موضوع باندې موضوع کې موږ ډېرې نورې خبرې هم وکړې نور موضوعات پاتې هم چې پای هم سره خبرې کوو وخت په وخت به بلنه در کوم د خپل مصروف وخت نم وخت وېستو په داسې حالاتو کې چې تاسو کورنۍ د یو مشکل وخت نه تیریږي څنګه چې تاسو ویل چې په تاخانه کې تاسو کورنۍ میرمن پرته ده هغه بیمار ده په کرونا باندې اخته ده دغه شانتي په بل چت باندې تاسو لور پرته ده هغې ته هم کرونا ده د هغې باوجود تاسو د پښتنو په خاطر باندې د خپلې سیمې په خاطر باندې راغلی او خلکو ته یو میسج یو پیغام ورکول لپاره او خپل ځان ښودل لپاره چې تاسو ورته وښایئ چې تاسو کورنۍ هم د دې حالاتو نه تېرېږي نو هغوی سره موږ سره خبرې اترې وکړې زه ما سره لفظونه نشته ستاسو مننه ادا کړم خو دومره به ووایم چې یو جهان مننه او خوشحاله اوسئ او راتلونکي پروګرامونو کې به نورې خبرې هم کوو ډېره مننه ډیوټ ټي وي خصوصا ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ لا ټایم راکړو موږ لا وخت راکړو زما آواز په ټوله دنیا باندې خپور کړو انشاءالله بیا به ملاقات کېږي ثانک یو ویری مچ ډېره مننه جی ډېره مننه قدمونو کتونکو دا و بلن خان بلن خان ترکی صاحب د خیبر پښتونخوا صوابۍ سیمې سره تعلق ساتي د رزړو تحصیل سره تعلق ساتي د صوابۍ ضلع رزړ تحصیل ویل کېږي ځینې پوهان ځینې راپورونه داسې وایي چې دې کې دومره زیات کیسونه دي څنګه چې د چین په وخان ښار کې
څومره زیات کیسونه چې د امریکا په نیویارک ایالت کې لکه څنګه مرکزونه جوړ شي دغه شانتي داسې ښکاري چې په خیبر پښتونخوا کې رزلټ تحصیل د ثوابه رزلټ تحصیل هم دغه مرکز جوړیږي سرکار وایي چې شمیرې را سره کمې دي دومره نه دي 200 یا دي 388 یا پکې منفي دي خو په د راپورونو تر مخه د خبريالانو تر مخه د ځای خبريالانو تر مخه کوم چې هغوی راپور کوي ولته کې ویل کېږي نو شمیره د ډیره زیاته ده ویل کېږي چې په هر کورنۍ کې 2-3 کسان په تبه پراته دي د کرونې علامات دي ټیسټونه لنزي یریږي چې هسپتال کې بوته چې کم نه ستنه وي څنګه چې بلان خان صاحب چې دا هیڅ شي نشته اي ډي سي صاحب ویل دا هیڅ خبر نشته هسپتال ته کم سړی چې اس په بس نه تل پکار ها که یو تند هغه علامات خراب دي او پويږي نو ټیسټ خامخا کول پکار دي د خپل کورنۍ نزان جلا ساتل پکار دي څنګه چې بلان خان صاحب ویل چې میرمنې پتا خانه کې دا او لوري په دویم چت باندې دا یو بل نه بدل تری او دی لاندې په مینس کې ژوند کوي خو یو بل کور کې ځان کرنټي کړي نور خلکو سره نه ملاويږي بلن صاحب دا هم ویلي چې د کورنۍ زیاتره غړي د دوی 80% دغه شمیره غوي یاد کړه چې 80% خلک په کرونا باندې اخته دي دوی په احتیاط کوي ډاکټرانو له هم زی ټیسټونه هم کړی دي او چې تاسو نه لګیدلی نو دا خبره تاسو ور د فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې پریوتی وي دا خبرونه د خپل ملګرو دوستانو غونډیانو سره خامخا شریک کړي چې د بلن خان صاحب دا غږ د اي ډي سي صاحب دا غږ دا عام شي یو تن جون کو سره مونږ بچ کول شي دغه زمونږ تاسو ګټه او زمونږ بریا ده زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه چې تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ او خپل ډیر زیات حفاظت کوئ او ډیر زیات خیال ساتئ او په سمارټ لاک ډاون باندې ډیر عمل کوئ د حکومت خبره ته ډیر غوږ نیسئ نو د ناخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ د الله پامان